مونږ سره یو ځلې بیا دلته د زاویې د اندازه کولو تمرین دی او دې دپاره مونږ ته بیا دلته زاویه راکړل شوې او ورسره دغلته یوه نقاله راکړل شوې. مونږ به دغه نقاله کاروو تر څو دا زاویه پې اندازه کړو. نو د تل په څیر مونږ دا نقاله راخلو، دې ځای وړو او د نقالې د مرکز ټکی دا د زاویې په راس باندې برابرو دلته. او بیا دې نقالې ته مونږ داسې دوران ورکوو چې دغه د 0 درجه چې ده دا په دې دواړو ځلو کې دغه یو ځله باندې راشي. دې ځله باندې که راشي دا به ټول نښه وي. نو دغه طرف چې دا 0 درجه پکې ده دا په دې ځله باندې برابروو. نو راځو دې نقالې ته داسې دوران ورکوو، داسې لږ یو ځلې بل هم یو ځل بل که دوران ورکوو، لږ ډېر شو، بیرته یې کموو، دې ځای پورې شو. نو اوس مونږ ګورو چې دا یوه ځله چې دا یا یوه شوه د زاویې چې ده دا په 0 باندې برابره ده او دا بله چې ده دا داسې راغلې ده په 113 باندې. نو که تاسې لوستلی شئ دا 113 باندې او د دویمه شوه ده. نو راځو مونږ دلته لیکو چې دغه زاویه څومره ده؟ دا زاویه ده 113 درجې. څو مثالونه نور کارو. یو ځل بیا دا نقاله راخلو او د دې د مرکز ټکی د زاویې په راس باندې برابروو. ښه، اوس نقالې ته دوران ورکوو تر څو دا 0 درجه په دغه یوه ځله باندې راشي، تر څو دا بله ځله د نقالې په داخل کې وي. دې ته به دوران ورکوو تر هغې چې دغه د 0 درجه په دې بله ځله باندې برابره راشي. لږ به یې اصلاح کړو داسې. اوس ګورو چې یوه ځله په 0 درجې ده او بله ځله یې راغله په 40 درجو باندې. نو دا زاویه 40 درجې ده. نو راځو مونږ لیکو چې دا زاویه 40 درجې ده. اوس راځو مونږ نور مثالونه کارو. یو ځلې بیا مونږ دا نقاله راخلو او مرکز یې پر راس برابرو او اړینه نه ده چې هر ځلې مونږ اول نقاله پر راس باندې کړو. مونږ کولی شو اول نقالې ته دوران ورکړو، بیا یې مرکز پر راس د زاویې برابر کړو. دلته راځو مونږ اول دغه نقالې ته دوران ورکوو، لږ به نور دوران ورکو او بیا یې راوړو دلته یې پر راس باندې ږدو او اوس لږ څه نور دوران ورکوو چې دا سم شي. نو اوس دلته دا 0 درجه په دې یوه ځله راغله او دا بله ځله داسې پراخه شوه تر څو پورې؟ 150 درجو پورې. او تاسو به فکر کړی وي چې څومره چې د زاویې درجې زیاتېږي هماغومره یې پراخوالی ډیریږي. نو دا 150 درجې ده. نو مونږ راځو دلته لیکو چې دا زاویه 150 درجې ده. بل مثال ته راځو. په دې مثال کې به تاسو ته وښیم چې زاویه باید څنګه اندازه نشي. نو کله چې تاسې د نقالې مرکز په راس کې دی، کیدای شي تاسې فکر وکړئ دا 0 درجه به په دغه ځله باندې کیږدو او داسې نقالې ته دوران ورکړئ تر دې ځایه پورې. نو دلته دا غلطي کیږي چې دغه نقالې په منځ کې دغه زاویه نه پاتې کیږي. دلته تاسې دغه بهرنۍ زاویه اندازه کوئ، کومه چې دلته نه ده غوښتل شوې. مونږ باید دغه کوچني قوس دلته متوجه شو چې دغه قوس مونږ ته وایي چې کومه زاویه غوښتل شوې او دا قوس باید د نقالې په منځ کې راشي. نو نقالې ته به دوران ورکړو داسې، لږ به یې بېرته شاته کړو. ښه، اوس ګورو چې دا 0 درجه په دې ځله راغله او دا بله راغله په 60 درجو. نو دلته لیکو چې دا زاویه 60 درجې ده.